د اوله سر څخه د ابتدا څخه زموږ دغه هغه تمنا و دا مارزو و چې یو د امن فضا راسي په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ یو داسې ژوند مختاره سي چې ټول یو د ورورګلوۍ پر یوه سترخان پر یوه مسجد پر یوه کلي پر وطن سره راټول یو ټوله داسې یو د ورورګلوۍ فضا مابینځ ته راسي دا قتل و دا مرګونه و دا کشتن دا ټوله باید د منځ څخه ولاړ سي ځکه دا ټوله یو افغانان دي ټوله د یوه سترخان خلک دي ټوله د یوه کور خلک دي د دې په مابینځ کې باید داسې یو د ورورګلوۍ ژوند مختاره سي او د امن فضا مابینځ د اوله سم هم دا تمنا او اوس هم دا تمنا ده انشاءالله او انشاءالله راځي به هم داسې سپارښتنې موږ ته کړي دي چې تاسو باید داسې یو عاجي ژوند مختاره کړئ چې د چا چې زده کړې نیمګړې هغه زده کړې پای ته ورسوي زما خپله هم په خپله شخصي نظر باندې ټولو مؤمنانو ته دا هغه خصوصا چې بیا دا اوس خلاصېږي دغو ته داسې یو پیغام دی چې که د چا زده کړې نیمګړې زده کړو ته ادامه ورکړي څوک چې هغه تحصیلات یې نه کړي تحصیلات یې وکړي څوک چې بچیان لري د بچیانو ښه روزنه ښه تعلیم یې باید وکړي بس دې کار ته چې مخه کې بیا به انشاءالله ټول افغانستان کې یو سوله ییز ژوند کېږي که خدای قبولوي د اوله سر څخه د ابتدا څخه زموږ دغه هغه تمنا و دا مارزو و چې یو د امن فضا راسي په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ یو داسې ژوند مختاره سي چې ټول یو د ورورګلوۍ پر یوه سترخان پر یوه مسجد پر یوه کلي پر وطن سره راټول یو ټوله داسې یو د ورورګلوۍ فضا مابینځ ته راسي دا قتل و دا مرګونه و دا کشتن دا ټوله باید د منځ څخه ولاړ سي ځکه دا ټوله یو افغانان دي ټوله د یوه سترخان خلک دي ټوله د یوه کور خلک دي د دې په مابینځ کې باید داسې یو د ورورګلوۍ ژوند مختاره سي او د امن فضا مابینځ د اوله سم هم دا تمنا او اوس هم دا تمنا ده انشاءالله او انشاءالله راځي به هم داسې سپارښتنې موږ ته کړي دي چې تاسو باید داسې یو عاجي ژوند مختاره کړئ چې د چا چې زده کړې نیمګړې هغه زده کړې پای ته ورسوي زما خپله هم په خپله شخصي نظر باندې ټولو مؤمنانو ته دا هغه خصوصا چې بیا دا اوس خلاصېږي دغو ته داسې یو پیغام دی چې که د چا زده کړې نیمګړې زده کړو ته ادامه ورکړي څوک چې هغه تحصیلات یې نه کړي تحصیلات یې وکړي څوک چې بچیان لري د بچیانو ښه روزنه ښه تعلیم یې باید وکړي بس دې کار ته چې مخه کې بیا به انشاءالله ټول افغانستان کې یو سوله ییز ژوند کېږي که خدای قبولوي